زه تاسو ته سلام کوم او بیا ته ښه راغلاست وایم جرګې ته ګونګټه او بومبټه. دوستانو تاسو دواړه تیار یې د روغې دپاره؟ او ملک صاحب موږ تیار یو. ګورئ زما خوږو دوستانو، د دې جنګونو نه هېڅ هم نه جوړېږي. د دې نه ښه دی چې خپله روغه وکړئ. هلکه ګونګټې، د ملک صاحب خو ډېر غټ تیز واچو. ملک صاحب دا راته ووایه دا ګونګټې او بومبټې جرګه دې څنګه کړه؟ محمد الله لولا اوس مې پرېږده، بیا درته ووایم. ولکه سړیه دا څنګه ژاړې؟ څنګه جرګه دې په نیمایي کې پرېښوده که څنګه؟ دا چیه پکې وشو؟ جنګ پکې شوی و که څنګه دومره زر راغلې؟ نه ښځې جنګ منګ پکې نه و شوی، هېڅ هم نه و شو، خو زما اودس په جرګه کې مات شو او ډېر عزت مې د خاورو سره خاورې شو. ښځې کالي ته راوتې د دې کلي نه کډه وړو. وتیزنه ستا دپاره خو دا بل کلي نه ما کډه وړې وه، هلته هم په جرګو کې دې تیزونه اچول. زه به اعلان دا کوم چې کډې به وړم او راوړم تیزنه له هغو. خو زه خیر ته راباندې ګران یې ځکه د سره زمږي نه تلمه. ښځې زه ورځمه زوړ کلي خواته مې ورځمه، یو کال تیر شو او دې کلي کې خو څوک جرګې هم نه کوي او کاروبار هم ټول بند دی. نو ورځم هغې کلي ته، کیدای شي زما هغه تیز تېنه هېر شوی نو زه ورځم. صحیح ده ښځې؟ زه ورځه تیزن ملکه، هلته م ورشه او پوښتنه وکړه، خدای دې وکړي چې تیز تېنه هېر شوی او هملته به ورشو. ډېر ښه ملکه مې، جرګې مې ښه کې، خو مطلب دا چې دی تیزونه دي خطرناک دي، نو بوی هر چېرته پرېږدي. خدای دې ښه کا. یا الله ته مې عزت وساتې. او زوړ کلي ته خو مې راغمه او چې ورېږه څه حال به وي. تورې دا دوه لکان هم ولاړ دي چې ورشمه څه خبرې دي. ډاکټر صاحب تاله معلومات شته دی چې هغه احمد کله واده کړی و؟ یاره دومره معلومات خو را سره نشته دی، خو دومره اندازه کولی شم چې د ملک د صاحب د تیز نه مخکې واده کړی و. ډاکټر صاحب تاریخ دی غلط دی، ځکه د ملک د صاحب د تیز نه مخکې نه وروسته واده کړی و. وای 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 تاسو خو خدای تباه او برباد کا. تاسو خو زما د تیز نه سم د کال میاشتې جوړې کړي دي، څوک وایي مخکې څوک وایي وروسته. و تیزه تا دې مله تباه کړي چې زه دې تباه کړم.